پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت جبرائیل علیه السلام سره دی چې مخ ته ورځي نو د الله تعالی د شهنشاهۍ پرده چې الله تعالی په 80,000 حجابه کې پوشیده دی بلا کیف دې ځای باندې هغه د فردي او د هغې هغه نظر او ننداره پیغمبر علیه السلام ته ښکاره کېږي چې هغې ښکاره کېږي حضرت جبرائیل علیه السلام پاتې سو پیغمبر علیه السلام دستی ورته وایي هغه فارسي کې یو بیت دی چې در دوستی مخلصیم یافتی چرا عنان از رفاقت منتافتی ورته یې جبرائیل زما او ستا خو ډېره ښه دوستي و ډېر ښه سفر و ولې را سفر شا سوې هغه څه ورته وایي گر یک سر موی برتر فرم فروغ تجلی بسوزد فرم ورته یې محمده که یو بیشته نور پر مخ ورسم زما وزرونه د الله تعالی حجابات ټوله سوځي ما ته نور اجازت نشته دې دوران کې اوله شاهي فرده د الله تعالی ښکاره سوه د ملاقات یو فرشته راله چې یو نوراني فرشته ده هغې د حضرت جبرائیل علیه السلام څخه پیغمبر علیه السلام تسلیم کړي لکه یو میلمه چې یوه ډله بله ډله ته ورسپاري په هغه حجاباتو کې روان سو حضرت جبرائیل علیه السلام څخه آخرنۍ پوښتنه پیغمبر علیه السلام ورته کوي ورته دا فرشته څوک ده دا دې لیدلی ده حضرت جبرائیل علیه السلام وایي چې څومره زندګي الله راکړې ده اول ځل مې د دې فرشتې دیدار سوی دی دې څه مخکې مې نه ده لیدلی هغه فرشتې پیغمبر علیه السلام د الله د نور په حجاباتو په پردو کې په هغه شهنشاهي پردو کې روان کړي 80,000 پردې دي د هرې پردې د موټایي او پونډوالی د هرې پردې څخه تېرېدل دا په 1500 کاله کې دي لیکن چونکې د الله تعالی دربار دی چونکې د الله تعالی ملاقات دی چونکې د پیغمبر علیه السلام معجزات دي نو په دې خاطر په ډېر لږ وخت کې پیغمبر علیه السلام د دې حجاباتو څخه تیر سو چې کله تیر سو د هغې څه وروسته هغه فرشته چې حجابات ختمیږي هغې پر شا ختمیږي هغه پیغمبر علیه السلام ته نور زما د پرمخ تګ وس نسته د دې څه وروسته رف راشوه کېږي یو قسم کټ دی چې د هغې رڼا د دې دنیا د لمره څخه 40 چنده زیاته ده پیغمبر علیه السلام پر رف باندې کښېنوي او پیغمبر علیه السلام د الله عرش ته پورته سو نور ته دې د بیان طاقت د چا سره نسته چې د الله تعالی عرش ته پیغمبر علیه السلام څنګه ورسېدی چې ورسېدی پیغمبر علیه السلام د الله عرش ته په سجده کې پرېوت چې کله سجدې کې پرېوتی الله تعالی ورته ارفع رأسک یا محمد سر راپورته کړه چې کله پیغمبر علیه السلام سر راپورته کړي الله تعالی وایي زما دپاره دې سر راغوړي دی څه ورته وایي ورته التحیات لله والصلوات لله والطیبات لله یا الله چې څومره عبادتونه دي مالی دي بدني دي جسمانی دي چې څومره تحفې دي دا مې نن ټولې ستا حضور ته راورسولې الله تعالی ورته تحفه دې ما ته منظوره الله تعالی منظوره ده الله تعالی د هغې خوا څه غږ ورکړي ورته السلام علیک ایها النبي ورحمة الله دی څه ورته وایي عجیبه پیغمبر دی دی وخت کې ګناهګار او امت نه ځینې هېرېږي دی ورته السلام علینا السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین یا الله پر ما دې هم سلام چې زما نیک بندګان دي پر هغې دې هم ستا سلام د دې څه وروسته د پیغمبر علیه السلام د الله تعالی سره کوم کلام اوس نو پیغمبر علیه السلام چند تمناوې ورته ښکاره کوي ورته یا الله تا ابراهیم ته څه ورکړي زما سره به څه کوې تا موسی ته کومه درجه ورکړې وه زما سره به څه کوې تا موسی او عیسی ته کومه درجه ورکړې وه د هغې په عوض کې به ما ته څه راکوې نو د الله تعالی سره چې د الله پر عرش باندې د پیغمبر علیه السلام څومره کلامات شوي دي د هغې متعلق په زندگی کې که زندگی وه پر روانه جمعه کې مذاکره کوو الله تعالی دې د پیغمبر علیه السلام نقشه را نصیب کړي الله تعالی دې مې د پیغمبر د برکاتو څخه محرومه نه ګرځوي الله تعالی دې د قیامت په میدان کې د شفاعت زموږ د ټولو په نصیب کړي الله تعالی دې مې د په معیت او ملګرتیا کې جنت الفردوس ته ورسوي الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي واخر